یو سریال مې کاته. په دې سریال کې یوه غلا شوې. په هغه سیمه کې غلا شوې چې د ښار 3 پیژندل شوي غله پکې میشت دي. ښایي په دوی کې یوه یې غلا کړې وي، ښایي یوه یې هم نه وي کړې، ښایي دوو یې په ګډه او یا هم ان 3 واړو په ګډه غلا کړې وي. څه احتمال شته؟ نن په ګډه اتفاقي حادثه او د احتمال محاسبه کول زده کوو. اتفاقي حادثه څه ده؟ د احتمالاتو په څېړنه کې هغو حالاتو ته چې د پیښېدو امکان وي اتفاقي حادثه ویل کېږي. د بیلګې په توګه ورېځ اسمان په پام کې ونیسئ. د آب و هوا لپاره کوم احتمالات شته؟ ښایي باران وورېږي او کیدای سي باران ونه ووري. ممکن باران له تالنده او برېښنا سره مل وي او کیدای سي چې هم لمر او هم نری باران وي او یا هم کیدای سي باد او باران وي او داسې نور. دغو ټولو شنو حالاتو ته اتفاقي حادثه وایي او دغو حالاتو مجموعې ته د نمونې فضا وایي. د اتفاقي حادثې د محاسبې لپاره فورمول لرو. د نمونې فضا په اس ښودل کېږي او د اتفاقي حوادثو په محاسبه کې د پیښې ټول عناصر شامل دي. اتفاقي حوادثو کې ټول فرعي سیټونه د نمونې فضا د سیټ لپاره هم ممکن دي چې په ای وښیو. اوس نو که د یوې نمونې فضا ټول عناصر د ان عنصر سره مساوي وي نو د اتفاقي حوادثو شمیر مساوي وي له 2 پر ان سره. درځئ د سریال د غلو اتفاقي حوادث په ګډه محاسبه کړو. زموږ د فضا نمونه یا هماغه اس 3 عنصر لري. هر غل په یو انګریزي توري x y او z ښیو. اوس اتفاقي حوادث د فرعي سیټونو فهرستونو سره محاسبه کوو. داسې حادثه چې یوازې x غل وي، داسې حادثه چې یوازې y غل وي، داسې حادثه چې یوازې z غل وي، داسې حادثه چې x او y غل وي، داسې حادثه چې x او z غل وي، داسې حادثه چې y او z غل وي، داسې حادثه چې y x او z غل وي، داسې حادثه چې له x y او z یو یې هم غل نه وي. فرمول لرو چې که د فضا د نمونې ټول عناصر له n سره مساوي وي نو د هغه د اتفاقي حوادثو شمیر مساوي دی له 2 په توان د n سره. نو زموږ د نمونې فضا د اتفاقي حوادثو شمیر لپاره چې 3 عنصر لري 2 په توان د 3 لرو چې 8 کیږي. نو موږ او تاسې په ریاضي کې اتفاقي حادثه او د احتمال محاسبه کول زده کړل. زه د سریال پاتې برخې ګورم چې اصلي خبره څه ده.